دغه طالب چې ستا له اند بهرنۍ وختو زه خو حیران یم ملا عمر چې پنجابۍ وختو دا د ایران جاسوسان ولې داخلي بولې ته د هند دا ټولې لاسوهنې بیا صحیح بولې ته ستا د قسم وي ته راځه چې ارګ له چا سره دی ستا د قسم وي ته راځه چې ارګ له چا سره دی نیم د ایران نیم د روسیې نیم امریکا سره دی شخړه چې کېږي جانکیري بیا فیصلې ته راځي غله سره وخوري غل قاضي بیا فیصلې ته راځي دغه چې خاوره خرڅوي اوبه او زر خرڅوي دا خو په خدای چې د ملت صحیح باور خرڅوي د تاریخ نوم یې لا مردار کړلو او نه شرمیږي دغه ډاکټر صحیح بیمار کړلو او نه شرمیږي د مافیا په ژبه هر چاته ځواب ورکوي وغټ مرۍ ته د ښاغلي ستر القاب ورکوي دا چې پر کور یې اغزن تار دی یو وتلی نشي دا چې پر کور یې اغزن تار دی یو وتلی نشي د ارګ چاپیر کې را حصار دی چیرې تللی نشي دا خو یو چا ویل د ټول هیواد ښاغلی دا دی هم ولسمشر هم عاقل دی هم غښتلی دا دی زه خو په خدای ورته حیران یم چې دا زور یې څه شو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم مسلمانانو ورونو مخکې له هر څه سلامونه نیکې هیلې ادب او احترامات و ټولو ګډونوالو ته په عمومي بڼه او بیا ورغلو میلمنو ته محترمو شیوخو ته د دې مدرسې و استادانو ته او فاضلینو ته په خصوصي بڼه وړاندې کوم الله تبارک وتعالى دې وکړي چې د تل لپاره دغه سلسله په دغه ډول سره په دغه ترتیب او په دغه جوش او جذبې سره پیاوړې او پرمختللې وي نو وخت منو نیسم لکه څنګه چې نطاق صاحب خبره در سره شریکه کړله صرف شعر می ترتیب کړی دی نو شعر به در سره شریکم وای دغه چې خاوره خرڅوي اوبه او زر خرڅوي دغه چې خاوره خرڅوي اوبه او زر خرڅوي دا خو په خدای چې د ملت صحیح باور خرڅوي د تاریخ نوم یې لا مردار کړلو او نه شرمیږي دغه ډاکټر صحیح بیمار کړلو او نه شرمیږي دغه چې خاوره خرڅوي اوبه او زر خرڅوي دا خو په خدای چې د ملت صحیح باور خرڅوي د تاریخ نوم یې لا مردار کړلو او نه شرمیږي دغه ډاکټر صحیح بیمار کړلو او نه شرمیږي د مافیا په ژبه هر چاته ځواب ورکوي وغټ مرۍ ته د ښاغلي ستر القاب ورکوي دا چې پر کور یې اغزن تار دی یو وتلی نشي دا چې پر کور یې اغزن تار دی یو وتلی نشي د ارګ چاپیر کې را حصار دی چیرې تللی نشي دا خو یو چا ویل د ټول هیواد ښاغلی دا دی هم ولسمشر هم عاقل دی هم غښتلی دا دی زه خو په خدای ورته حیران یم چې دا زور یې څه شو زه خو په خدای ورته حیران یم چې دا زور یې څه شو د خپلې مور څه پیدا سوی سکه ورور یې څه شو د امریکا په دبدبه به یې غومبر کولو و کرسمس ته په وتو به یې اختر کولو د امریکا په دبدبه به یې غومبر کولو و کرسمس ته په وتو به یې اختر کولو عجیب تاریخ دی دا لیکوال به یې اوس څه ولیکي ورته حیران خواږه ترخه خواږه ولیکي د کلمو په ستر بحران کې لیکوالان اخته دي د سیاست په لومه ګیر په غم د ځان اخته دي د خیانتونو په درشل کې دي او ښه پوهېږي دا خو درواغ دی چې لیکوال خوارکۍ نه پوهېږي عجیب تاریخ دی دا لیکوال به یې اوس څه ولیکي ورته حیران خواږه ترخه خواږه ولیکي د کلمو په ستر بحران کې لیکوالان اخته دي د سیاست په لومه ګیر په غم د ځان اخته دي د خیانتونو په درشل کې دي او ښه پوهېږي دا خو درواغ دی چې لیکوال خوارکۍ نه پوهېږي زما د هلمند او قندهار بچي پنجاب ته ورکي زما د هلمند او قندهار بچي پنجاب ته ورکي د پنجابي عنوان د نوي تاریخ باب ته ورکي خو د لندن او امریکا بچي بیا خپل یادوي عجیب تاریخ سو بل مخبل سو خپل مو بل یادوي
زما د هلمند او قندهار بچی پنجاب ته ورکي د پنجابي عنوان د نوي تاریخ باب ته ورکي خو د لندن او امریکا بچی بیا خپل یادوي عجیب تاریخ سو بل مخبل سو خپل مبل یادوي ټانګې د بل دی او وزان ته زبر ځواک ولیکي ټانګې د بل دی ټانګې د بل دی او وزان ته زبر ځواک ولیکي تنخوا د بل خوري او لنوم سره خپلواک ولیکي اے د تاریخ سوداګرانو راته غوږ ونیسئ اے د صالح مفسد مریانو راته غوږ ونیسئ ستر جفا د له ملت سره چې تاسو کړې لو سرمایه مو رانه ورکه ده چې تاسو وړې دغه طالب چې ستا له انده بهرنۍ وختو زه خو حیران یم ملا عمر چې پنجابۍ وختو دا د ایران جاسوسان ولې داخلي بولېته د هند دا ټولې لاسوهنې بیا صحیح بولېته تکبیر आवाज में ढेर शब्द ध्यान कर दी चिस्पिना मारे वो लड़जी पलवड़ आवाज तकबीर دغه طالب چې ستا له انده بهرنۍ وختو زه خو حیران یم ملا عمر چې پنجابۍ وختو دا د ایران جاسوسان ولې داخلي بولېته د هند دا ټولې لاسوهنې بیا صحیح بولېته ستا د قسم وي ته راځه چې ارګ له چا سره دی ستا د قسم وي ته راځه چې ارګ له چا سره دی نیم د ایران نیم د روسیې نیم امریکا سره دی شخړه چې کېږي جانکیري بیا فیصلې ته راځي غله سره وخوري غل قاضي بیا فیصلې ته راځي شخړه چې کېږي جانکیري بیا فیصلې ته راځي غله سره وخوري غل قاضي بیا فیصلې ته راځي دا د ایران په سفارت کې چې پیسې ورکوي د هند سفیر دی بیا افغان ته وظیفې ورکوي د پاکستان په ارادې دي جلسې جوړیږي څوک ګماري څوک چې شړي دا د سیسې جوړیږي د ناټوګۍ هره خبره ستا دستور ماتوي ټول په خبر یو خامخا به یې ضرور ماتوي ته بیا خپلواک یا او د بل جاسوسي نه قبلوي ته زبرځواک یا د ناټو چاپلوسي نه قبلوي تکبیر دغه کونړ چې د هر وخت په راکټونو ولي دغه کونړ چې د هر وخت په راکټونو ولي په میزائل کروز مشک او نور بمونو ولي صدر اعظم چې کابل ته راتلو څه دي وکړو پنجاب ته هیر سو درناوی د پښتانه دي وکړو دغه کونړ چې د هر وخت په راکټونو ولي په میزائل کروز مشک او نور بمونو ولي صدر اعظم چې کابل ته راتلو څه دي وکړو پنجاب د هیر سو درناوی د پښتانه دي وکړو زما پیغلوټي عمران خان لره ګلونه ورکوي ته په خبر یې چې شیطان لره ګلونه ورکوي دا د هماغه پنجابي وطن صدر صاحب دی دا د هماغه پنجابي وطن صدر صاحب دی دا خو صاحبه ستا له انده درد سر صاحب دی تراب ویلا سیاسی مسلمانی هوسا ده زه دا منم د بل په جیب باندې ځواني هوسا ده سوله به وکړئ خو وسولې ته مو څه پرېښوده تکبیر سوله به وکړي خو وسولې ته مو څه پرېښوده خواږه مو ټوله رانه یوړه څه ترخه پرېښوده مسجد بمبار مدرسه ورانه کور بمونو یووئ ځوان چې شهید سو د بابا زړه یې غمونو یووئ خبره داسې سوه چې مړي هدیرې نه لري ژوندي بې کوره سوه او نورې تلوسې نه لري زړونه یې وچودل نور سولې ته په تمه نه دي تاسو مزې کوئ زمونږ خلک بېغمه نه دي مسجد بمبار مدرسه ورانه کور بمونو یووئ ځوان چې شهید سو د بابا زړه یې غمونو یووئ خبره داسې سوه چې مړي هدیرې نه لري ژوندي بې کوره سوه او نورې تلوسې نه لري زړونه یې وچودل نور سولې ته په تمه نه دي تاسو مزې کوئ زمونږ خلک بېغمه نه دي په هر کې کښېنئ او وسولې ته خنډونه جوړ کړئ هیلې مو ماتې کړئ د زړو په سر درزونه جوړ کړئ چوکۍ مو ټینګه کړئ چې چیرې بې منصبه نه سئ ځوان چې شهید سو د بابا زړه یې غمونو یووئ
مسجد بمبار مدرسه ورانه کور بمونو یووی ځوان چې شهید سو د بابا زړه یې غمونو یووی خبره داسې سوه چې مړي حاضري نه لري ژوندي بېکوره سوه او نورې تلوسې نه لري پارکې کینی او وصولې ته خنډونه جوړ کوي هیلې مو ماتې کوي د زړو په سر درزونه جوړ کوي چوکۍ مو ټینګه کړئ چې چیرې بې منصبه نسئ عزم مو پوخ دی پام کوئ چې مذبذبه نسئ سوله به وکړئ خو د ځوانې مورکۍ سوله به وکړئ خو د خوارې مورکۍ زوی کومه دی سوله به وکړئ خو د خوارې مورکۍ زوی کومه دی یعقوب مړون کړ د یوسف د قمیص بوی کومه دی په خبر ګړون سې زما سترګې انتظار وخوړې په خبر ګړون سې زما سترګې انتظار وخوړې هیلې مې ستا د مافیا نري ښامار وخوړې مورکې تر اوسه د بچي د راتلو لاره ګوري مورکې تر اوسه د بچي د راتلو لاره ګوري شونډانې وچ زړه یې زهیر دی او دا خواره ګوري خدای بو چې څوک ورته نارې کړي ها دی زوی دې راغلی مشام دې سم کړه د یوسف د قمیص بوی دې راغلی او مشام دې سم کا د یوسف د قمیص بوی دې راغلی د ټولو څخه یوه نړۍ مننه کومه په دا هیله چې راڅخه په تنګ سوي ونسي وما علینا الا البلاغ المبین